ځینې انسانان الله پاک په قرآن کریم کې سپین مخي بللي دي. سپین مخي پوهیږئ څوک دي؟ راځئ د قرآن کریم په څو آیاتونو کې ډېره جالبه صفتونه الله پاک د دې خلکو یاد کړي دي. الله پاک فرمایي په سورة آل عمران کې 106 آیات کې فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یوم تبیض وجوه وتسود وجوه، په هغه ورځ چې هلته به یعنی قیامت کې به د قیامت په ورځ به ځینې مخونه سپینې او ځینې به تور شي، تور به وي. فاما الذین اسودت وجوههم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. د ځینو خلکو مخونه به په ایمان باندې رڼایي، خو د ځینو نورو مخونه به توري. خو د چا چې مخونه تور وي یا د هغوی چې مخونه تور شي په قیامت کې، هغو ته به وویل شي چې آیا د ایمان له میندلو وروسته هم تاسې کافران شوئ؟ یعنی دا هغه کسان دي چې ایمان یې موندلی و، ایمان ورته الله پاک راستولی و، دین یې ورته راستولی و، په الله پاک باندې ایمان د دوی په مخ کې و، دوی اختیار لرو او بیا هم دوی له دغې انکار وکړ. دوی تورمخې دي. په قیامت کې به دوی ته الله پاک د دوی ټول مخونه تور کړي. الله پاک ورته وایي فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون. ښه نو اوس د عذاب خوند وڅکئ، د هغه څه په بدل کې چې تاسې پرې کافران شوئ. د ایمان د نعمت د ناشکرۍ په بدل کې د عذاب خوند واخلئ. الله پاک دې موږ او تاسې له دغه تورمخۍ نه وساتي. اوس الله پاک د سپین مخو صفت یادوي. موږ او تاسې په عامه اصطلاح کې سورمخي هم وایو. سورمخي هغه چاته وایي چې په یو څه کې بریالي شي، یعنی سورمخ، ډېر بشاشه، خوندور څېرې ته یې ګوري. الله پاک دې ته سپین مخي ویلي دي. موږ او تاسې ځینې کسانو ته وایو چې سپین مخی دی، یوسف مخی دی. دا هغه صفتونه دي چې موږ یې نوراني ځلانده څېرې ته استعمالوو. تنه په رنګ سپین نه، بلکې د ایمان په رڼا باندې ځلیدونکي مخونه. الله پاک فرمایي واما الذین ابیضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. او سپین مخي یعنی د ځلانده څېرو خاوندان، هغوی به د الله په رحمت یعنی جنت کې وي او د تل لپاره به هغوی په همدې حالت کې وي. الله پاک انسانانو ته بیلابیلې لارې، بیلابیلې نښانې، بیلابیل صفتونه ورښودلي دي چې دوی په دغه صفتونو باندې قیامت کې ځانونه بریالي کړي او ځانونه ورته ورسوي. دنیا نه د آخرت د ګټې دپاره استفاده وکړي او په قیامت کې الله پاک واضح ورته ویلي څوک به سپین مخي، څوک به تور مخي. هغوی چې غواړي سپین مخي شي، د الله پاک په رحمت کې به جنت کې به، او هغوی چې تور مخي، کافران، فاسقان، ظالمان، منافقان او نور هغه خلک چې د الله پاک پروا نه لري، له الله پاک نه ډارېږي، په الله پاک ایمان نه لري، د الله پاک پروا نه لري، د الله پاک رضا نه غواړي، هغوی به په قیامت کې تور مخي. الله پاک دې موږ او تاسې له دغې تور مخۍ وساتي او الله پاک دې موږ او تاسې سپین مخي کړي په قیامت کې.